ګرانو پښتنو السلام علیکم. پښتنو نن چې کوم ویډیو تاسو ته زه ښیمه ریاکشن پې ورکومه. په دې ویډیو کې یو ډاکټر دی، ورکوټی ډاکټر دی چې نوم یې دی نفیس. د ده فیس دی 500 روپۍ او دی وایي چې کوم مریض ما ټیک نه کو هغه له 1000 روپۍ نغد انعام به ورکومه. نو دا ویډیو ګورئ، نورې خبرې به سره اخره کې کومه. ډاکټر صاحب ما اورېدلی دی چې ته د هر مرض علاج په 500 روپۍ کې او که هغه مریض ټیک نه شو نو بیا به ولې په بدله کې 1000 روپۍ انعام ورکړې. او جی تا ته څه مسله ده وایه. ډاکټر صاحب وایم زما په خوله کې د څه ذایقه هم نه محسوسېږي. کمپیوټر او ورشه هغه دویم نمبر دوايي راواله. ها ډاکټر صاحب دا واله خوله باسه که دا خوره شابه. ډاکټر صاحب دا خو پټرول دی. مبارک شه ذایقه دې بیا راله. شابه 500 راواله. سبا به پسې واپس راځم او دا زرګونې به درنه وړم یو ورځ پس. سلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. هیله که ته بیا راغلې. ویم ډاکټر صاحب زما یادداشت لري، ویم ما نه تېر شوي هر څه هېر شوي دي. ښه کمپیوټره ته راواخله هغه دویم نمبر دوايي. صبر ډاکټر صاحب دا خو هغه پټرول دی که نه. او مبارک شه د ستا یو تاش خو بیا راغی. شابه روباسه 500. خو سبا له به پسې بیا راځم او دا زرګونې به درنه اخلم. ته څه وایې زه هم ښار نه منم. دویمه ورځ پس. ډاکټره یا الله خیر یا الله خیر. ولې څه چل دی د باندې؟ ته خو پرون ټیک وې. ډاکټر صاحب زما د سترګو نظر تللی دی، علاج رالو که. اوهو د دې خو ما سره علاج نشته. یا به اوس راوباسه 1000 روپۍ. ښه دا واخله 1000 روپۍ. ډاکټر صاحب دا خو سپین کاغذ دی. مبارک شه نظر دې ټیک شو. شابه روباسه 500. مرګورو که دا ویډیو خوښ شوی وي نو دا در سره مخکې شیر کړئ او یو لایک. نو پښتنو تاسو دا چالاک ډاکټر سیکو څونه چالاکتوب سره یې ته خپل فیس وویستو، خلکو یې لالچ ورکو که ما څوک ټیک نه کړه هغه له به 1000 روپۍ انعام ورکومه. او چې رابغو نو دا کمې ترکیب سره یې ته نه پیسې وویستې، یو کس یې خو 3 ځل دوکه کو. نو یقینا ستاسو به دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې وي او که ستاسو داسې ویډیوګانې خوښې وي تاسو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.